السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په یو کار کې مو استخاره کړې ده، نو هغه مو نه رڼا لیدلې ده نه مو توره شپه لیدلې ده، داسې یو کوچني کوچني بلپان مو ولیدل په خوب کې. محترمه، د استخارې متعلق مخکې مو مفصل بیانونه کړي وو چې استخاره لمونځ کول، بیا دعا کول، نو چې په هر کار کې دې اراده وي د دې چې وکم که نه وکم، نو هغه استخاره چې وخیږي نو د سړي هغه طرف ته میلان قلبي وسي، بس پر خوا باندې بس زړه میلان وکړي، چې شر یي بس نو زړه د هغې خوا څخه رامنع سي. موسوعة الفقهیه صفحه 246 مبحث الاستخاره جلد نمبر 3 دې ته پر وضاحت ورکړی دی. او پاته دا د خوب استخاره چې 2 رکعته نفل سړی وکړي، پر اوداسه باندې پرېوځي، مثلا پر پاک ځای باندې پرېوځي، پر اسا اړخ باندې پرېوځي، نو که په خوب کې سپین شی ولیدي خیر دی، نو که مثلا تور شی ولیدي شر دی، یا روڼې اوبه ولیدي خیر دی، او که خړې اوبه ولیدي شر دی. او دا چې اوس تا د خوب استخاره کړې ده چې کوچني کوچني بلپان وه، نو خیر بکې پکښې وي، ځکه د رڼا راغله چې دا کوچني کوچني بلپان دي. نو بیا دغه د لمانځه استخاره وکړئ چې هغه انشاءالله الرحمن بیا موږ ګروپ ته در پورته کړو. او دا چې خوب د مؤمن دپاره د خیر او د شر د معلومولو دپاره یوه غټه ذریعه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي خوب د نبوت د اجزاو څخه 2 جز دی، نو رؤیا صالحه نیک خوبونه، نو ډېر ځله مؤمن ته دا کار خیر و شر په خوب کې معلوم سي. او دا چې کوچني کوچني بلپان وه نو خوا د رڼا کې سته، نو لږه رڼا به یې ډېره به نه وي، نو چې څومره بلپان ډېرېږي رڼا ډېرېږي، څومره بلپان لږېږي رڼا لږېږي، نو خیر دی که نو دونه خیر به نه وي چې تاسو توقع ځینې لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.